زمونږه د دین د ټولو نه لوی بنیاد او اهم اصل دا قرآن مجید دی. قرآن کریم نه بعد دویمه درجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکو ده. بیا اجماع د امت ته او سلورم بیا قیاس. احادیث رسول صلی الله علیه وسلم دا په دین کې منل دا ضروری دي. د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د رسالت منل، داغه مبارک نبوت منل، پیغمبري منل دا داسې ضروری دي لکه څنګه چې د الله پاک توحید منل ضروری دي. کم خلق چې د الله منی، د الله توحید منی، د الله پاک یووالی منی، هغه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت هم منی. ځکه الله فرمایي چې دا محمد عربي صلی الله علیه وسلم د ټولو پیغمبرانو آخري رسول دی او زما نبی کریم دی علیه السلام. بیا د پیغمبر منل د دې مفهوم دا دی چې الله پاک د انسانانو د پویولو دپاره، د اصلاح دپاره د آدم علیه السلام نواله تر آخري پیغمبر پوری محمد صلی الله علیه وسلم پوری کومه سلسله د پیغمبرانو شروع کړې وه په دې غرض باندې چې دا پیغمبر علیه السلام د بني آدمان د الله د احکامو نه خبر کی، د الله د رضا کارونه ورته وښیي، الله پاک چې په څه راضي کېږي هغه لاره ورته وښیي، الله جل جلاله چې په څه ناراضه کېږي هغه هم ورته وښیي چې ځان ترې وساتي. دا خبرې انبیاء علیهم السلام په خپل خپل زمانه کې هر یو کړي دي. آخر پیغمبر صلی الله علیه وسلم محمد عربي صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته کله تشریف راوړ او الله پاک دته نعمت د رسالت او بعثت ورکو او د انسانیت د اصلاح لپاره کومې خبرې کړې دي، کومه وینا مبارکه ده، آیت زمون په دین کې احادیث ویل شي. نو لکه څنګه چې په هغه دور کې د صحابه کرامو په وړاندې نبی علیہ السلام خبره کړې وه او په صحابه او د هغې منل فرض او ضروري وو، دارنګې تر قیامت پورې دغه فرامین نبویه احادیث رسول په حق شکل کې محفوظ دي. تر قیامت چې کوم مسلمان راځي په دغه ارشادات او عالیو د نبی علیہ السلام با عمل کوي، د ته رسالت منل. پیغمبر علیہ السلام دا یو انسان وی، الله جل جلاله کامل بشر، پورا اعلی اکمل اطهر پاکیزه شخصیت را لېږي انسانانو ته. د انسان په جامه کې دې دپاره چې انسانان دنه دین زده کړي، د واده طریقه دې زده کړي، د نکاح طریقه دې زده کړي، د تجارت طریقه دې زده کړي، د عبادت طریقه دې زده کړي، د نورو انساني تقاضو طریقه دې زده کړي. نو دا پورا دین دی دوستانو، د احادیثو په شکل کې محفوظ شوی دی. لکه څومره انبیاء علیهم السلام چې دنیا ته راغلي دي د هغوی ټولو تعلیمات ختم شوي دي. په رښتیا باندې په حقیقت سره څوک هم دا نشي ویلی چې دا خبره یقیني طور عیسی علیه السلام کړې ده یا حضرت موسی علیه السلام کړې ده. د هغې ټولو شریعتونو کې خلکو داسې ګوتې والي دي، تحریف تبدیل یې پکې کړی دی، سوای محمد عربي صلی الله علیه وسلم چې د مبارک تمام دین محفوظ دی په هغه طریقه باندې کما چې په خپل زمانه کې د صحابه کرامو په دور کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات کې د دین شکل والحمدلله.
دا په کومه لاره محفوظ شوی دی؟ دا د احادیثو د لارې نه. مونږ که د موسی علیه السلام یا د یو بل پیغمبر خبره نن کو، هغه به کو چې قرآن کریم کې راغلي، هغه محفوظ پاتې شوی ده، یا هغه به کو کومه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې راغلي، هغه محفوظه ده. نو دا احادیث د نبی علیہ السلام مبارک یو معجزه ده، د اسلام یو کمال دی چې غیر خلق یهود او نصارایم تسلیمي چې د نبی علیہ السلام د احادیثو څومره حفاظت شوی دی، څومره مهنت شوی دی، څومره خواري شوی ده د آدم علیہ السلام نه والا تر اخیری پیغمبر عیسی علیہ السلام پورې، چې د نبی علیہ السلام نه مخکې عیسی علیہ السلام د حضرت عیسی علیہ السلام او د محمد عربي صلی الله علیه وسلم په منځ کې بل پیغمبر نو. عیسی علیہ السلام نه بعد پیغمبر علیہ السلام دنیا ته تشریف راوړی دی. د عیسی علیہ السلام پوری د یو پیغمبر خبره داسې کلکه محفوظه نه ده راغلې څنګه چې د پیغمبر علیه السلام احادیث محفوظ راغلي. سبحان الله. بلکې داسې عالمان الله پیدا کړي چې هغې ته د احادیث داسې یادو لکه موت ته چې سورة فاتحه یاده ده، په زرګونو احادیث ورته یاد. هارون رشید مشهور بادشاہ تیر شوی دی، داغه په دور کې یو عالم ابن شهاب زهری رحمت الله علیه وته یو ځل هارون رشید ورته وی چې مونږ ته یو څو حدیث مبارکه ولیکه چې مونږ یې کور کې وایو، تعلیم او درس تی کوو. اسم بادشاہانو که نه. نو ابن شهاب زهری رحمت الله علیه کېناستو او 400 احادیث یې ورته ولیکل په یو نشست کې. هغه نسخه هغه پاڼې د سره وي، کور کې به یې تېنا احادیث بچو ته ویلې. ډېره موده بعد دا بادشاہ دی مولوي صاحب ته وایي ابن شهاب زهری رحمت الله علیه ته چې تاسو ما ته کوم لیکل راکړي و ما نه ګډوډ شوي دي، که بیا م راته څه ولیکم. اصل خبره داسې وه چې د ابن شهاب زهري رحمت الله علیه حاسدانو نو دې بادشاه ته وایي چې دې حدیثو کې دروغ وایي. نو دې بادشاه د معلومات کو. ابن شهاب زهري رحمت الله علیه ډېر موده بعد بیا کېناستو او مکه حدیث یې ورته ولیکل چې څو کاله مخکې ورته لیکلي. هارون رشید سره زړه نسخه هم وه او دا نوې نسخه هم یې وړله. ابن شهاب زهري چې کله دا ورکوله وی والا بادشاه سلامت مکه روایات مې درته لیکلي. هغه لاړو دا دواړه نسخې یو بل سره تقابل کړلې، یو ټکی فرق هم پکې نو. سبحان الله. داسې حافظي خدای ورکړي لکه څنګه چې د ذات رسول صلی الله علیه وسلم الله حفاظت کړی دی، لکه څنګه چې د قرآن مجید الله حفاظت کړی دی او کوي. بالکل دغه شانتي د پیغمبر علیه السلام د وینا مبارکه م حفاظت نبی علیه السلام تدا ویلې شوي دي چې زه به کوم. والله يعصمك من الناس او انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. دا وادي دي تم شامل دي. د پیغمبر دین دومره محفوظ راغلی دی چې شمائل ترمذی کې راځي دا الله پیغمبر به د غرمې په وخت کې وده کېدو په تندي مبارک به خوله راتله. سبحان الله. دا خوب کیفیت خو نقل دی، خو دا په تندي مبارک باندې خوله راتلل په دې کې تابعداري په موږ ضروري نه ده او غیر اختیاري شی دی. ډېر کله ته سړی پکې تسملی ایسی تسملی خوله پیړو را نشي، خو زموږ دین کې داسې پوره را نقل شوې ده چې د هغه خولې ذکر هم پکې کېږي. سبحان الله. زموږ دین په احادیثو کې داسې محفوظ راغلی دی چې د الله پیغمبر د 3 کالو په عمر کې وفات شوی دی. شمائل ترمذی کې راځي چې کله د دنیا نه پرده کېدو
وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء پسر مبارک کی او ګیره مبارکه کی شل ویخت لا سپین شوي نو دومره محفوظ راغلی د 3 کالو پر عمر کې نبی عربی صلی الله علیه وسلم دنیا نه پرده کیږي او وسره دا مونږ ته نقل کیږي چې کله د دنیا نه پرده کېدو نو د ګیری مبارک سپین ویخت او د سر مبارک سپین ویخت د دواړو لا شلو ته نو رسیدي په دې کې په امت تابعداري ضروري نه چا په 500 کالو کې ټوله ګیره سپین شي خو زمونږ دین داسې محفوظ راغلی د احادیثو د لارې نه عبد الله بن عمر رضی الله عنهما د رسول الله صلی الله علیه وسلم جلیل القدر صحابي دی په یو لار تیرېدو نو تینده کې والو د قسطه چاته صاحب ولی وای چې نه څه تکلیف نشته ماته خو زه یو ځل د رسول عربي صلی الله علیه وسلم سره تلم او دلته نبی علیہ السلام مبارک تینده کوالو نو ما داغه په تابعداري کې راځي دا عادتي خبرې دي اتفاقی خبرې دي خو صحابه هغه مونږ ته را نقل کړي په سفر کې روانو چې یو ځای کې به پیغمبر علیه السلام تقاضا کړې وه دته به ضرورت نه ولته به ورغی وایي زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې وم او دلته د الله پیغمبر خپل حاجت پوره کړ زمونږ دین د احادیثو د لارې داسې محفوظ راغلی زمونږ دین د احادیثو په وجه د محمد پاک صلی الله علیه وسلم د اقوالو د لارې نه مونږ ته داسې محفوظ راغلی دی صحابي بل ته وایي چې پیغمبر علیه السلام به پښمنۍ وکړو او بیا به د سحر منځو د پښمنۍ او د اذان په منځ کې به څونه فرق و نو اول صحابي ورته وایي تقریبا 50 یا 40 آیات د قرآن چې وی دومره فاصله به وه یعنی آخر وخت کې به پښمنۍ کو داسې محفوظ راغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول دین او شریعت دا په احادیثو کې دی قرآن مجید قانون دی ضابطه ده تفصیل نه دی تفصیل په احادیثو کې دی امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه لوی امام دی د احادیثو غر ورته ویلی شي هغه وایي القرآن احوج الى السنه قرآن مجید احادیثو ته ډیر محتاج دی په خپل وضاحت کې په خپل تشریح کې تفصیل کې او حدیث په یو مسله کې قرآن ته محتاج دی چې قرآن مجید زیب دی وایي چې احادیث ومنئ حدیث منل ضروری دی دا د دین حصہ نور عرض ہے کہ قرآن حدیث ته محتاج دی دی وجه نه په قرآن مجید کې ځینې خبرې داسې راغلي چې دا قرآن مجید په هغه ځای کې په احادیثو حواله ورکوي یو څو مثالونه درکو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ټول وایي صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منوره ته هجرت وفرمایلو 14 میاشتې یا 19 میاشتې بیت المقدس ته مونځ کړو قرآن کې نشته دا خبره دا په حدیث کې ده بخاری شریف کې دا الله پیغمبر کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته بیت المقدس ته مونځ کوي پیغمبر پاک مخ کې وو ادي ورپسې والله پاک دی بیت المقدس د اسرائیل آزاد خدای پاک دی امت مسلمه راويخ کی تاسو امين بیا دا الله د پیغمبر دا خواهش شو چې زما بیت الله شریف ته خانه کعبه ته په مانځ کې مخشي وګ تفصیل دې زنه کوم مختصر خبره الله تعالی وحی راولې غلا فول وجهك شطر المسجد الحرام واړو مخ د خپل اے پیغمبر طرف ته مسجد حرام ته پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په منځ ولاړو اکم جمعات کې چې ولاړو هغه اوسم معلوم دی مسجد قبلتین وته وای مسجد نبوي شریف
نیم منز بیت المقدس طرف ته شوی دی ان نیم منز بیا بیت الله شریف خانه کعبه طرف ته شوی دی درمیان د مانځه کې نبی علیہ السلام وړي صحابه وځي فورن وړي دې ته ویل احادیث منل بیا دا خبر بل جمعه ته ورسېدو قبا والا ته ورسېدو بل مانځه کې ای خبر نو د سحر وخت کې هغه بیت المقدس ته منځ کو دې سړي ته معلوماتو دې صحابي ته د جمعات نه بار आवाज کو چې تاسو خو بیت المقدس ته منځ کوي او د الله پاک جلیل القدر پیغمبر خو اوس بیت الله شریف ته منځ کوي هغه په منځ کې وګورئ دې ته وی د حدیث منل د صحابه په ژوندۍ کې هغه اسلام معتبر دی کوم چې صحابه مونږ ته ښودلی او دا اسلام به تر قیامت پورې محفوظ وي الحمدلله دا څوک نشي خرابولی دې ته څوک ذره بر ضرر نشي رسولی که کمزوری کېږي مسلمان به کمزوری کېږي اسلام مضبوط وو مضبوط دی مضبوط به وي اسلام محفوظ وو محفوظ دی محفوظ به وي تو وګوره د صحابه منلو ته کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خانه کعبه طرف ته منشور وکړو نو منافقان ویلي چې دا تاسو مخکې کوم منځونه کړي بیت المقدس ته او ځینې صحابه پکې وفات شوي دي دنیا نه پرده شوي د دوی به څه کېږي الله فورا د دوی وسوسه دفع کړه دا شوفه دفع کړه دا شوبه رد کړله او وحی نازل کړه وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم نه الله چې تاسو منځونه ضایع کی الله په ټولو خلکو باندې شفقت کوونکی مهربان دی د دویمې سپارې ړومبی رکوع د صحابه هغه مونږ چې د نبی په فرمان باندې بیت المقدس ته کړو قرآن ورته ایمان وایي سبحان الله تاسو وایئ سبحان الله او دا منافقانو دغه شبهه رد کړي بل مثال وګوره بخاری شریف مسلم شریف ترمذی وغیرہ کې حدیث دی پیغمبر علیہ السلام بچ د مازیګر منځ کو د مازیګر مونږ به چې کلو کو نو بیبیانو باندې برازي په ولاړه ګرځېدو چې د چا څه ضرورت به بیمار به څه خبره وو یو ځل یو بیبي کار ورغی نو هغه د شاتو شربت جوړ کړو د غبین شربت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لګی سار شو هغه شربت چې نوش کړل وخت لګی نو بنې وی کنه بنې زمون بنو نه دی خدای او ساته دی خټول کله خبرې او د خاون نه جامع وباسي ام انسانانو کنزل منزل لو جګړه نه وي خو نور انسانانو او مینه د پیغمبر علیه السلام سره وه ګوره فرق شته ښه نو هغې وي دا ګوره دی کره خو ډېر وخت تېر کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم عایشه بیبي وه عفیفه کائنات ام المؤمنین او حفصه بنت عمر رضی الله تعالی عنها وه دوی خپلو کې صلاح وکړه فلانی کره خو ډېر وخت تېر کړو نو داسې خو ورته نشو ویلی چې دلته دی ولې وخت تېر کړو خو داسې اشاره کې به ورته خبره وکړو اشاره کې داسې وایي مغافیر یو ګلو مغافیر مچو به چې هغه وخوړو نو په شاتو کې به د هغې وږم او محمد پاک صلی الله علیه وسلم د بدبویۍ نه ډېر ځان بچ ساتل ځکه جبریل علیه السلام به راتلو وحی به راتله دې وجې نه هغه اومه پیاز زندګۍ کې نه دی خوړلی اومه وږی نه ده خوړلی بلکې ځینې عالمانو چې پوخ یې هم نه دی خوړلی بدبویه چې کوم شی په خوله کې وږم پیدا کوي دې نه به ځان ساتل نو کله چې دوی کره راغی دوی مخکې نه صلاح کړې وکړه تا کره مخکې راغی ته به ورته وایې که ما کره مخکې راغی زه به ورته د یو بیبي ورته د الله پیغمبره ستاسو د خولې مبارکې نه خو د مغافیرو بوی ځي چېرته دا ګل هم خوړلی دی پیغمبر پاک پوه شو چې دوی خفه شوي دي وی فرمایل نن نبات په ما باندې شات حرام چې دې کې هم دا وږمي زه خو وږم والا بوی والا شی
نه استعمالوم د رسول الله مبارک غرض داو چې د دې بیبیانو ممنځ کې خفګانم را نشي ختم بشي او لانجه به جوړه نشي دا قصه راغله په حدیث کې قرآن کې نشته فوری د اتیشتمی پاری د سورۃ التحریم آیتونه نازلېږي یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله عليم حكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا إلى آخره. اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولی پزان هغه شی حرامه کوم چې الله پاک تاسو ته حلال کړی دی د خپل بیبیانو در زمان دی لپاره داسې کې تبتغي مرضات ازواجک. اوس دا آیت چې مخې ته کېږي د دې تفسیر وکړه د حدیث نه بغیر چې په دې آیات کې الله څه فرمایي هغه قصه چې په حدیث کې راغلې ده په دې آیات کې باغی حواله ده لکه څنګه چې سورۃ بقره کې بیت المقدس مخ کول په حدیث سره ثابت او په آیاتونو کې داغه تصدیق راغی تایید راغی چې تاسو ټیک کړی ډېر واقعات داسې دي چې په احادیثو کې راغلي دي قرآن داغه تایید کړی دی هغه ته خپل حکم ویلی دی. مثال وګوره اتیشتمه پاره کې راځي سورۃ حشر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جهادي زندگی و په هر سلورو میاشتو کې یو جهاد نو غزوه خیبر د هغه د مبارک زندگی یو مشهور غزوه د بخاری سیرت ابن هشام سیرت مصطفی ټول د سیرت کتابونو د حدیث په کتابونو کې تفصیل يهود سره جنگ راغله الله دې تباہ او برباد کړي تاسو یې دا ډېر مردار قوم دی نو دوی غټي غټي قلاګانې جوړې کړې وي او پای کې د دوی خوراکونه میوه او بو غلار سو بس بار نه راوتل صحابو ته محاصره کړی و ډېر ورځې وشوې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته فرمایل چې دی خو په دې غټو غټو قلاګانو کې محفوظ ناستي وراسن وسره چته نه داسې وکړي چې د دې د زمینداری ډېره خوښه ده او دا بوټي ډېر خوښ دي مات کوي ولا دا بوټي باغونه د کجورو مات کوي صحابه شروع شو او دا غي د کجورو باغاتو باندې شروع کړل او ماتولې څنګه یو تنه او ونی او څه دوی چې په دیوال راوخته چې وې کته چې دا سه حال جوړ دی نو سوال جواب یې راولېږو چې موږ تاسو سره خبرې تکینو صلح کو او دا فصل او دا بوټي نور ماتو په دې ځای کې په دې موقع باندې منافقین مو هغه وی دا مسلمانان تاسو عجیب خبره کوي کله وای چې په جهاد کې موږ فصلونه د مسلمانانو نه خرابو بوډا ته سنوي عبادت خانه د سنو بالکل تعلیم دا زراغله د جهاد مسله نن خو دا ضروري قاعده خلاف کارو عام معمول خو تاسو دا سنو نو دي صحابه کرام مومنس کی وسوسه خوري کړی هغه یو دا خبر خو مت نبی اسلام مخکې بکول خو اوسه داسې وکړه به ټکی وکړي فوري آیتون نازلی وما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين تاسو چې کومې کجوري او داغه تنی ماتی کړی فبإذن الله دم د الله په حکم ماتی کړی سبحان الله پیغمبر علیہ السلام اجازت ورکړی دی د پیغمبر اجازت الله خپل اجازت وی سبحان الله نو یاد ساته ګوره زموږ دین په احادیثو کې محفوظ دی دا احادیثو نه انکار د ټول دین نه انکار دی منکر حدیث ته وایا چې ته ما ته په قران کې وخایا چې ګډول حرام دی پیشو حرام ده سپه حرام ده وخایا قران کې یو سلسوار له سورتونه دي دیر سپاری دي په کوم صورت کې راغلي دي سپیته حرام نه کنه کوم ځای کې راغلي ګیدړ پیشو ته حرام وې مار لړم ته حرام وې کنه دا د محمد یا ربی صلی الله علیه وسلم په اقوالو کې راغلي
تجدا رکعتونه کې قرآن خو صرف وای اقیم الصلاة منز قائم کئی دا ڈکتیو دا تشتیو دا ویتر دیو دا سنت تی او غیر کم اسی بارہ کے راغلی کم آیات کے راغلی دی او پرویزیات تباہ و برباد شی ایمان دے دخل کو غرق کو دا مسلمانیں پجامہ کی دا چکڑالوی او دا پرویزیانو دا مرزیانو کار کے صفا ہوا ہے جسے پرویزیم دا مسلمان سادہ بدنزانو شاہدی تو خود پرویزیت پرچار کے تو چکڑالویت پرچار کے تو دشمنان رسول نمائندگی کے تو خود تباہی زان سرد سادہ مسلمان خرق کو اگر مسلمان چی دخل مندن خبر تا تا ملاوی تا مخیطا قرآن خیرے تا مخیطا احادیث خیری او دا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی پر سر علیہ یاد ساتل پکار دی تاسو خود موبایل شوقیان یې خو کم از کم چې ته د موبایل په لاره باندې د یو ملا خبر اوري د خپل امام صاحب ته خوخیا چې دې سړی دا خبر اورم دا څه د سړی بچی خو دی او کنه دی نه صاحب وروړه نن مسلمانان د پرویزانو پر طرف کوي د چکړالیانو او هغه سړی وایي چې زه ډلې ملې نه منم زه فرقه واریت نه خورم دا ټول عوام زمارونه دي دا خو ماته امریکا هم وایي دا خو ماته اسرائیل هم وایي چې زه حقوق نسوا حقوق انسانیت څاروو ته اسپتالونه جوړوي لختي جوړوي اسپتالونه جوړوي لارې جوړوي کوي که نه کوي او ورسره په ایمان باندې ډاکم ده تاسو ګورئ د فلسطین څومره مسلمانان شهیدان کړل پرویزیانو چکړالیانو د دې نمائندگانو دا د وارداتو طریقه د خپل آقاو نه زده کړې ده پرویزی نه تپوس وکړه چې دا رکعتونه ډک او تشته منی که نه منی اوښیه کوم آیات کې راغلی قرآن خو فقط اقیم الصلاة ویلی منځ قایم کوي تفصیل په حدیث او فقه کې دی دې باندې سجده سهو لازمه شوه دلته لازمه نه شوه اوښیه د سجده سهو تصور قرآن کې شته نشتا دی وجنه د پرویزیت په کتاب کې دا راغلی دي چې رکعتونه په اسلام کې نشتا او تا ته دا خبره نه کیلا اب ته ووري دا په اشاره د منځ توهین کوي لیکن واضح طور تا ته د مانځس پکاوي نشي کولای ځکه په دونه خو تاکم عقل شته کنه چې دا پرویزی دی تر څو په دلا نه پی قرآن کې واتو زکات راځي زکات ورکړي شته قرآن کې غنښتا خدا پکې شته چې دونه پیسې د سراشي بیا به زکات ورکړي چې دومره نینو نم دسی بکې نه به ورکې دا شته قرآن کې کم ته چې نصاب زکات وایي نصاب په حدیث کې راغلی پرویزیت او انکار حدیث د ټول دین نه انکار دی خو د وارداتو طریقې خوږه زه قرآن منم یو قرآن د الله پیغمبر مخکې نه پیشنګویي کړې ده وایي قیامت ته نږدې به په تاسو کې خلک راشي په پسته کرسی باندې په صوفه به ناستي او وایي با کفانا کتاب الله موږ له قرآن کافي دی مشکات کی حدیث دی د پیغمبر زمانه وګوره احادیث حضرت علی صاحب ځان سره لیکلي او د تورې پټي کې به ګرځول صحابو کې د حدیث دومره احترام د یمن نه صحابي راغله بخاری کتاب العلم کې حدیث ده ابو شاه یمنی رضی الله عنه پیغمبر د خدای یو تقریر کو خطبه ویلا اگر هغه د الله پیغمبر تاسو ګډه خبرې وکړي دا ټول خو ماته نه دی یاري دا ما ته ولي کوي چې کلی ته یو سم د الله پیغمبر صحابي تو فرمل ولي کده ما دا حدیث ده د پیغمبر په زمانه کې حدیث لیکل کېږي وړل کېږي هغه منی او چکړالیو پرویزی او منکر حدیث وای چې قرآن منم د قرآن هم نه مني اصل د پرویزیت نظر دار چې محمد صلی الله علیه وسلم سره مقام نشتا ولا یعذ بالله او زموږ اسلام دا وای چې چا د پیغمبر وخت مبارک تا وختګي وې دا کافر دی د پیغمبر عزت د پیغمبر ناموس دا زموږ د دین بنیاد دی فقها وایي که چا د پیغمبر د لستون سپکاوی وکړو دا کافر دی ښځه پې طلاقه ده لا اله الا الله محمد رسول الله موږ ته ادب ښیي موږ ته عظمت خدا او رسول ښیي پرویزیت ګستاخي ښیي پرویزیت بے خاطری ښیي پرویزیت د ایمان نه سړی وباسي الله پاک دې ټولو ته هدایت وکړي نو احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زموږ دین دی دین
ان شاء الله تعالی د نبی علیہ السلام د احادیث او حفاظت بکو کنه حفاظت دار جز دکے وے رسے وے امام احمد ابن حنبل فرمائی کم عالم چې د احادیث او خدمت کوي احادیث نشر کوي د ټولو نلوي شهید دغه د دافع د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدنا حسن بصری فرمائی کم عالم چې د احادیث په لړ کې کوم صحیح استعمالي د قیامت پر ورځ به دا صحیح د شهید د وینو سره تلل کېږي د عالم دا صحیح به د شهید د وینو نه درنوي د رسول الله د دین د حفاظت لپاره استعمال شوی دا د حضرت د سیرت او سنت د حفاظت لپاره استعمال شوی دا دین دی امام احمد ابن حنبل وايي طائفه منصوره دارا چې مخکې پیغمبر علیه السلام د دې پیشنګوئی کړې وه لا یزال طائفه من امتی قائمین علی الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم همیشه به زما په دې امت کې یو ډله راځي همیشه به زما په دې دین کې یو ډله راځي چې په حق لاره به ولاړی د هغې مخالفت چې څوک کوي څوک به تکلیف نشي ور رسولی امام احمد ابن حنبل وی دا محدثین کرام دي دا هغه خلک دي چې زندگی حدیث له ور کړی دا الله پاک دې موږ تاسو کې د حدیث تقدس پیدا کړي الله قران مجید کې فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دا پیغمبر چې کوم خبرې کوي دا د خواهشاتو نه کوي دا وحي دا وحي نو زموږ استاد په حدیث باندې ایمان وکړي ان شاء الله الحمدلله ایمانم دیو ایمانمو خود دې ایمان تقاضا ده چې موږ د پرویزیت مخنیوي وکړو هغه خلک چې د اسلام په جامه کې د مسلمانۍ په جامه کې د پرویزیت خدمت کوي چې موږ معاشره د هغه د کنده نظر نه خبر مسلمانان ته خبر کو او د هغه خلکو نه موږ تاسو خپل ایمان نه بچ کو صحیح ده کنه ان شاء الله په دې سلسله کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات حفاظت د ناموس او د ذات دفاع کول د هغه د احادیثو خدمت کول دفاع کول دا ټول د دې دور اهم فرایض دي الله پاک دې موږ تاسو کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم پورا تابعداري پیدا او فرمایي ان شاء الله العزیز په 22 تاریخ د اگست باندې بعد سرک په غاړه باندې چړای سره دوړو د میل چې کم دی دې ته مخامخ کما اکیډمی دا پدې کې به ختم نبوت اجتماع وی ان شاء الله العزیز د زیارت ورځ ده 22 تاریخ موږ تاسو پای کې خوش شوق سره ایسالو صحیح ده کنه ان شاء الله مالی جانی خدمت وکاو او هر مسلمان هر گاونډي هر ملګری بزان سره راولو ان شاء الله او د دین علاوه په خزانه کې یا په نورو ځایونو کې چې د عالمي مجلس کوم خدمت وي موږ تاسو به هغه کې ایصال صحیح ده کنه رساله به ګورو د قادیانیت د مصنوعاتو د عید جوړ شو شیونو به بایکاټ کوو ځکه قادیانه د خپل ټول آمدن ولسم روپۍ د قادیانیت د پاره لګي څومره کارونه چې کوي کمی کارخانه فیکټریانې دي کم مصنوعات جوړي دا خرڅي مسلمانانو پکې د سشته چې هغه کاروبار هغه کوي او هغه شینالي او داغي ول سمش 1400 روپۍ زما د پیغمبر په ناموس باندې په خلاف لګي نو موږ به د نبی له سلام د عزت په دفاع کې مال لګو زمونږ حاجی صاحب دی الله عمر کې صحت کې आवाज کې نورم برکت واچي وختي راځي تاسو د چندې आवाज اوچت کړو ولیکن دا چنده کم ده نو ان شاء الله موږ به د نبی علیہ السلام د ناموس د پاره د عزت د پاره په سر باندې سر باندې ګورمال څه شي اسی دا کنه نو ان شاء الله تعالی هر وخت کې هر موقع کې به موږ د ختم نبوت د پاره او د دین د اره تقاضې د پاره مالی جانی خدمتونه کوو ان شاء الله او چې کوم چاندګي اب موږ هغه مهم کې لګو نو خدای د اخلاص په کې سوالي نور دا موضوع در ان شاء الله راځو بیا تفصیل کوم ان شاء الله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین